د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له پاکستان څخه خپل غچ واخیست. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د ډیورنډ کرښې ته ولاړ او په ترڅ کې د پاکستان دوه پوځي پوستې ونیولې. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د افغانستان په بعضو سیمو کې د پاکستان پوځیانو بریدونه کړي وو چې په ترڅ کې د یوې کورنۍ 18 کسان وژل شوي وو. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له پاکستان څخه خپل غچ واخیست. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد تېره ورځ ویلي و چې د پاکستان دغه تېرې شپې برید ځواب به موږ حتمن وایو. اخیر هم د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وتوانېدو چې نن سهار د ډیورنډ کرښې ته ولاړ شي او هلته یې د جنګ رهبري کوله تر څو د پاکستان څخه خپل غچ واخلي. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان دوه پوځي پوستې ونیولې. د پاکستان حکومت تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویلی دی که چېرته مو بیا پر افغانستان برید وکړو نو جواب به یې له دې هم سخت وي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.